راشد هر چا په الزام بار یما خپل نسا کوي چې په انبار یما نه پوهېږم ولې په کمبار یما نشته په دې ښار کې محبت قربان یو بل ته کوي منافقت قربان نه پکړې پیدا چکې الفت قربان ستایل سنبل کړې انګار وخایم زړه مې شویرې تر په تار وخایم ستا د تهمتونو پر هر وخایم ناست په صحرا یو څوک ژړا کوي روږ ترې نه درمان ته ډېر دعا کوي اخته چا بیلتون کې تر ګریا کوي سرکه خوله دی د ذخیره کوم رب دې کړه ذلیله په بیا بیا کوم تنګ چې شم ګیلې له دې دنیا کوم سر په زنګانه یما جړېږما خپل نصیب په منځ کې زه سوځېږما ولې خپل قسمت کې تل جوړېږما تل په زړه ورېږي غم باران ګلان روږ دې شي بېلتون او بل هجران ګلان بیلته ژوندون دی راته ګران ګلان ناست یما له ځان څه ګوتې شمارمه نن سبا په تمو ورځې شمارمه لکه د مجنون زه ستورې شمارمه څنګم را زنګېږم ستا بېلتون کې زه شوم خدایه بیابان ستا په لټون کې زه شما یک تنها ستا په نشتون کې زه روږ شوله جهان د ګلابي زړګو زړه مې دې خفه په تا پسې زړګو غم دې دی ولا چې خطر زړګو سخت شورا ته ژوند افلې ونې بشم ډېر زیات ناقرار یم سپېلنې بشم ډوب یم په فکرونو دود لوګې بشم زړه مې خدایه لږ څه محبت غواړي ډېر دې زورېدلې شفقت غواړي نشته د سوخه په صداقت غواړي نامشته قرار ټول ستا یادونه دي جاړم هر قدم کې ستا سوچونه دي وړم په اوږو بار همیش فکرونه دي غږ د محب الله محبت ګرانه وایم غمجن اشعار هر وخت ګرانه یم دوا زخمي زړه محبت ګرانه کم درته په مینه شاعري یاره لیکما کلام د جدایي یاره غمزده شاعر نورستاني یاره ستا یم مینه ناک شاعر بهار قربان لیکما اشعار درته بار بار قربان نن په شعر کوم غم مې اظهار قربان ښکلې مصرۍ په خوږ اواز د محترم ورور محب الله محبت شاعر د ډېر محترم حافظ طه بهار نورستاني مسؤل عمر فرحي صاحب ادرس فراولید پشت رود ولسوالۍ مسؤل محترم عمر فرحي صاحب د اړیکو شماره 02 د ترانه خوان رابطه نمبر دی 0 20 21 40 شپږ سوه او شپږ ویشت. وسلام.